استغفر الله له طالبانو قبرونه هم پاتې نشول. دا چې تازه یې ولې د احمد شاه مسعود قبر سپړلی دی، په قبر کې څه پیدا کړل، سره زر سپین زر که لړمان، دا ټول کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د المان خبري اژانس له کابله لیکلي دي چې د احمد شاه مسعود د قبر د یوې برخې د تخریب ویډیوګانې د پنجشنبې په ورځ په ډېره چټکۍ ټولنیزو رسنیو ته راوتلي دي. له یوې بلې ویډیو څخه چې کامرمین یې ظاهراً د طالبانو یو غړی ښکاري، داسې څه اورېدی شي چې هغه له خپلو ملګرو څخه د قبر د تخریب په خاطر مننه کوي. خو په یوه بله ویډیو کې بیا طالبان ښکاري چې وایي د قبر تیږه دې د ترمیم لپاره کابل ته ولیږدول شي. په کابل کې د طالبانو یو ویان د پنجشنبې په ورځ د المان خبري اژانس ته د دغې پیښې په اړه ناخبري وښوده. د قبر د یوې برخې د تخریب ویډیوګانې د پنجشنبې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو ډېرې چټکې خپرې شوې چې غبرګونونه یې هم له ځان سره لرلي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ورځ د احمد شاه مسعود د وژنې له 20 تلین سره هم برابره ده. پنجشیر یوازینی ولایت و چې د طالبانو لخوا د کابل او نورو ولایتونو تر نیولو وروسته هم تر شاوخوا شلو ورځو پورې د طالبانو ضد مقاومت جبهې په لاس کې و. طالبانو د افغانستان دغه وروستی ولایت د دوشنبې په ورځ ونیوه. په دې اړه بیا د سپوږمۍ په نوم له یوې فیسبوک پاڼې پوسټ شوی او لیکلي دي چې زه چې ګورم احمد شاه مسعود یوازې د پنجشیریانو قهرمان نه دی، اوس اکثریت تاجکان، هزارکان او حتی پښتانه ورته احترام لري. مګر په کوم طالب چې تاسې خوشحاله یاست، هغوی لومړی زموږ د قطره قطره وینو قرضداران دي، دویم زموږ دین او ایمان ته هیڅ احترام قایل نه دي. په مسجدونو کې قرآن او په عبادت بوخت افغانان راته سوځولي. نن مې بیا د احمد شاه مسعود آرامګاه تصویر ولید. کومه شیشه یې چې ماته کړې په هغه باندې د قرآن آیاتونه لیکل شوي. نه پوهېږم چې دوی کوم قرآن ته احترام لري، هماغه قرآن ته چې هر مسلمان ته یې د عزت او حرمت ساتلو ټینګار شوی. موږ خو یې له ډېره احترامه بې اودسه په لاس کې نشو نیولی. دوی څنګه په دومره بېغمۍ پرچې بادوي؟ په دې اړه وږمه افغان بیا ګیله کوي چې نور قومونه د پښتون نه نفرت کوي. طالبان څوک دي؟ پښتانه دي. نو بیا ولې نفرت ورنه کوئ؟ فکر وکړئ که یو تاجک د پښتون مشر د قبر بې عزتۍ وکړي، ستاسو غبرګون به څه وي؟ آیا طالبان رښتیا افغانان دي؟ د طالبانو جنګ څوک پر مخ وړي؟ د داسې کړنو امر څوک ورکوي؟ طالبان د چا دپاره کار کوي؟ آیا د افغانانو تاریخ او کلتور کې داسې څه شته؟ د ځان نه دا پوښتنه وکړئ چې آیا طالبان په رښتیا دا ټولنه بیرته جوړول غواړي؟ طالبان غواړي په داسې کړنو په ټولنه کې قومي درزونه وګنډي که نور یې هم ژور کوي. لعنت ستا په افغانیت او پښتونولۍ شه وحشي ځناوره چې هیڅ ارزښت احترام قایل نه یې. له تاسو هم مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. د احمد شاه مسعود د قبر د تخریبولو په اړه تاسو طالبانو ته څه ویل غواړئ او په کومه سترګه ورته ګورئ؟ تاسو خپل نظریات را سره په کومنټ کې شریک کړئ او که مو ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره بیا زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.